دا خلک دلته ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا د شوې مرستې اخیستلو په موخه راټول شوي دي چې هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ په نغدي ډول ورکول شوې. په ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې رئیس میا نجم الدین هلال وایي 1500 کورنیو سره د 45 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وکړه چې تر ډیره پکې هغه خلک په پام کې نیول شوي چې په تیر کې جګړو طبیعي آفتونو سخت ځپلي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې او همدارنګه د ICRC نړیوال ټولنې په همکارۍ باندې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د 1500 فامیلو سره، البته دا هغه فامیلونه دي چې کونډ دي، یتیمان دي، معیوبین دي، بې بازاته او بې سرپرسته او هغه اړمن خلک چې په کلي ولس کې نورو ته محتاج وي، هغوی ته د 1,000 فامیلو په تعداد کې 10,000 افغانۍ فی فامیل ته ورکوو. هاخوا له کابله راغلی د افغاني سرې میاشتې ځانګړي استازی مولوي فضل الرحمن وایي دا به وروستۍ مرستې نوي افغاني سره میاشت پلان لري چې د خپلو همکاره بنسټونو پر مټ لرو پرتو ولسوالیو ته رسیدنه او د هغو خلکو لاسنیوی وکړي چې زیات غربت سره لاس او ګریوان دي. په دې باره کې سره میاشت قاطع تصمیم لري چې له خپلو کاري شریکانو سره له خپلو منابعونه له خپلو امکاناتونه ګټه واخلي، داسې ګټه واخلي چې هغه کې یوه ذره هم های په مل نسی یا پکې زیاته یو کمای نسی. نو نهایت پروګرام روان ده چې هغه لرې خلک دي، الحمدلله ښارونه تر یو حده پورې اوس څه ناڅه سړی یعنې سترګې صحیح نه پې سوځي. ډېره غټه د سرې میاشتې برنامه چې ده هغه لرې کلي ته ده. بل لور ته مرسته اخیستونکي وایي خوښ دي چې د ژمي پر رسیدو سره یې لاسنیوی کیږي. د دوی په خبره یادې مرستې ورته د ډیر وخت لپاره بسنه نه کوي. مرسته اخیستونکي له مسؤلینو د دایمي مرستو او کاروبارونو د جوړولو غوښتنه کوي. موږ د دغه مرستو نه ډیر خوشحاله یو او دغه د چاپلیر خلک چې دي د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او کومه مرسته چې د سرې میاشتې د خوا نه ورسره شوې موږ ته مننه کوو، موږ ټولو سره شوې ده. موږ د سرې میاشتې نه دا خواهش کوو چې موږ سره دایمي کومک وکړي. وطن مو چې دی، وطن غریب دی. زموږ دپاره کارونه پکار دي، نه خیراتونه چې موږ د چا 10,000 20,000 یا 50,000 روپۍ یا که لک توړه وړه شي دغه زموږ پکار نه دي. موږ دپاره اساسي کارونه پکار دي. دا په داسې حال کې ده چې افغاني سرې میاشتې هم دا 13 میاشت د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې 2,000 کورنیو سره د لسګونه میلیونه افغانیو نغدي مرسته کړې وه. سهار ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.